په ضمني ټولټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا واضح برتري ترلاسه کول، د صوبې د پسمانده ضلعو د پرمختګ په اړه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان څرګندونې، منګورا نشاط چوک کې د جمعیت العلماء اسلام لخوا د پیغام امن و استحکام سوات په نوم مظاهره تابع کول، د انتظامیه او کرش مافیا پر ضد د نیوکو په تور د مټې تحصیل صحافي خیسته باچا پر ضد مقدمه درج کېدل، د پاکستان تحریک انصاف سوات لخوا مټه کې سبا د احتجاجي ریلی او مظاهرې اعلان کول، د شانګلې بادرخیل فلاحي تنظیم د صدر حاجی فضل سبحان خبرې اترې او هریپور حویلیا کې په عاشقان رسول د شیلنګ او ډزو پر ضد د هیومن رائټس کونسل خیبر پختونخوا صدر شاکر نواز لخوا غندنه کول. د بخونکي او مهربان خدای تعالی څښتن له سترې نامې څخه د سلام په پیل درنو کتونکو ستاسو پام راوړم د انډس نیوز نیټورک سره د سیمې مهم خبرونو ته. ویان حبیب الله همدرد. نن د عیسوي کال 2022 د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه د ګل ورځ ده چې د اسلامي کال 1440 د وړمبۍ خور د شلمې نیټې سره سمون خوري. د خبرونو تفصیل لرازو د ویلنډ شاندمې نه پس ملتیا مو وکړئ. نننی خبری سرویس لپاره مونږ سره مرسته کړې شیر محمد خان اداره برای صحت تعلیم و تربیت صحت اسپتال شینباغ کوزه درشخیله سوات. HB Group of Companies, HB Carpets and Furnitures, HB Foam and Parda, HB Tiles and Sanitary, HB Telecom Services, HB Group of Companies, Mata, SWAT. Hira Girls School and College, Baghderi Road, Sambut, Mata, SWAT. Khaybar Electronics, मोहम्मद खान बाजार, दुकान नंबर 48, मटा, स्वात. او اوس د خبرونو تفصیل. په ضمني ټولټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند واضح برتري ترلاسه کړې. تر دې دمه د غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجو تر مخه عمران خان د قامي سملۍ په 9 حلقو کې په 6 حلقو واضح کامیابی ترلاسه کړې. د NA-1 پېښور نه عمران خان 55,840 شوټونه، د NA-22 مردان 3 کې 90,906 شوټونه، NA-400 کې 22,158، NA-138 ننکانا، NA-108 فیصل آباد، NA-201 کورنګي کراچۍ، PP-209 خانیوال، PP-201 بهاولنګر. دغه رقم په 11 حلقو کې پاکستان تحریک انصاف 8، پاکستان پیپلز پارټۍ 2 او نون لیگ په 1 نشست کامیابی ترلاسه کړې. په ضمني ټولټاکنو کې په دغه واضح برتري د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو په ټول هیواد کې خوشحالي او جشنونه نمانځلي دي. د خیبر پختونخوا صوبې پسمانده ضلعو پرمختګ د صوبایي حکومت لومړیتوب دی. یادې څرګندونې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان 13 ورځ خپل یو ځانګړي بیان کې کړي او زیاته کړې ده چې په پسمانده ضلعو کې د روانو ترقیاتي پروژو اصل مقصد د دغه ضلعو د ولس محرومۍ ختمول دي او دغه ضلعې د پرمختللي ضلعو سره یو شان کول دي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا زیاته کړي چې په وروستو پاتې ضلعو کې د ځوانانو لپاره د نوکرو او روزګار موقع پیدا کول د پاکستان تحریک انصاف د منشور مهمه برخه ده.
منګورا نشاد چوک کې د جمعیت العلماء اسلام لخوا را جوړه شوې پیغام امن او استحکام سوات یو ستره مظاهره ترسره شوې چې پکې سیاسي، ولسي او مذهبي خلکو، ځوانانو، مشرانو او ځایي خلکو په ګڼه شمېره کې ګډون کړی. یا د مظاهره کې ویناوالو سوات کې د تلپاتې امن او ترهګریزو پیښو په اړه په بشپړه توګه ویناوې کړي. یا د مظاهره کې په دې خبره زور راوړل شوی چې دا مهال په سوات کې امن تر هر څه لومړی دی. د امن په ټینګښت کې صوبایي حکومت پاتې راغلی چې له کبله یې ټول ولس د امن لپاره په خپله په سړکونو راوتلی. مظاهرې ته د وینا پر مهال ډاکټر امجد علي ویلي چې د امن پرته ولسي پرمختګ هډو امکان نه لري. زموږ د نننۍ مظاهرې یوازینی مقصد په سوات کې د امن باوري کېدل دي. موږ په سوات کې امن غواړو او د ترهګرۍ هر شکل چې وي د هغې غندنه کوو. د انتظامیې او کرش مافیا پر ضد د نیوکو په تور د مټې تحصیل سینیر صحافي ښایسته باچا پر ضد د 56 منرل ډپارټمنټ لاندې FIR درج کړی شوی. د سوات یونین اف جرنالیست صدر محبوب علي په ګډون د سوات صحافیانو د ښایسته باچا پر ضد درج شوي FIR په سختو ټکو غندنه کړې او DPO سوات نه یې د انکوایرۍ غوښتنه کړې. بلخوا د یاد FIR په اړه سینیر صحافي ښایسته باچا انډس نیوز نیټورک سره خبرې اترې کړي. راځئ چې وایو. همدرد صاحب ډېره مننه، ستاسو شکریه ادا کوو. مونږ باندې جی داسې FIR کټ شوی دی چې د باجرۍ او د شګې او د شګو پلان دی او دی دا کار کوي او زما چېرته زوړ شان کارډ یې پیدا کړی دی ایکسپایر چې د هغې په 2021 کې ما قانوني تقاضې پوره کړلې د هغې FIR ما هم کړلی. خو په دې کې جی بیا مونږ BBO کو ډېره سخته دفعه کټ کړل وه 56 منرل ورته وایي چې هغه ډېره سخت دی چې په هغې کې ضمانت نه کېږي. بیا ما BBO کو BBI الله تعالی منظور مو کو. خو په دې کې جی اصل وجه دا ده چې زما سره چې زیاتی کړی دی د مټې انتظامي کړلی او اوس نور مزید موږ ته انکشاف کېږي چې په دې کې سیاسي خلک چې دی هغه پکې ملوث دی. نو زه د اعلی احکام نه دا مطالبه کوم چې په دې کې د سخته انکوایري وشي او زما کارت چې د چا سره برآمد شوی دی د هغې په 2021 کې ما د هغې FIR کړلی او هغې کې سره زما نه نور سامانونه هم ورک شوي دي. په ما باندې یو قسم حمله شوې وه او هغه حملې مطابق چې دی نو زما نه بیا دا کارډونه او دا سامانونه چا اخیستي نو چې کارډ د چا سره ښکاره شوی دی هغه به زما غلي. اصل مسله دا وه چې موږ د دې ډېر سخت خلاف یو چې څوک زموږ د سیندونو کم ښکلا چې دا هغه ورانوي نو د دې موږ سخت خلاف وو. او اصل مسله دا ده چې په دې کې سیاسي خلک چې دی هغه زیات ملوث دی. سیاسي خلک ځکه ملوث دی چې دا دغه چې دی د سیندونه او دا کرشمشونه چې دي نو دا ټول د سیاسي خلکو دي. نو هغو زه جان بوجھ کر په دې کې ورکلی وم او الله تعالی رحم وکړو او زمونږ هغه BBI چې دی هغه کنفرم د کیس په انشاءالله مونږ بھرپور مقابله کوو. زما سره زما صحافیان وروڼه ولاړ دي اوږه په اوږه ولاړ دي. زمونږ د سوات پریس کلب د چیرمین هم زه شکریه ادا کوم، د خوازخیل د چیرمین هم شکریه ادا کوم، د مټې د پریس کلب چیرمین هم شکریه ادا کوم، د پیښور د چیرمین هم شکریه ادا کوم. خو زما سره ولاړ دي او زه به د دې د حد درجې پورې د خپل دغه کوشش کوم چې زما دا کارت چې دی چې دا چا سره پیدا شوی دی او دا چا استعمال کړلی، هغه که سیاسي دی، هغه که سرکاري دی، هغه که غیر سرکاري دی، هغه که پرایویټ دی، خو هغه زما ذمهوار دی. او د دې نه بعد هم چې ما له څه قسمه زما څه نقصان کېدو یا زما وړو ته څه نقصان نه رسېدو یا زما کوروال ته څه نقصان نه رسېدو نو چې کارت د چا سره پیدا شوی دی هغه به زما ذمهوار دی. د پاکستان تحریک انصاف سوات لخوا به سباله سوات کې د امن لپاره او د ترهګرۍ په ضد یوه ستره احتجاجي مظاهره او ریلي د مټې بازار بسم الله چوک کې ترسره کیږي چې پکې د بر سوات ټولو سیاسي، سماجي او مذهبي ګوندونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې. یا د احتجاجي مظاهره کې به په سوات کې د تلپاتې امن لپاره ویناوي کیږي او احتجاج به ریکارډ کولی شي. السلام علیکم. زما رونو په 18 تاریخ د منګل په ورځ په 11 بجې به د مټې په چوک کې د هر سیاسي وابستګۍ نه بالاتر موږ د امن په حق کې یو مظاهره کوو
نو زما د تحصیلي مټې هر مکاتب فکر ته زما دا خواست دی چې هغه راشي او په دې کې خپله حصه واچوي، ځکه چې دا د امن خبره ده، دا زمونږ د سوات د امن، د تحصیلي مټې د امن خبره ده. نو دا زمونږ په هر بچي باندې دا فرض ده او دا پې واجب ده چې راشي او خپله تپوس موږ وکړو، ځکه که موږ خپل تپوس نه کوو نو د حالات په بل رخ اختیاروي. نو زما تاسو ټولو وروڼو ته یو ځل بیا درخواست دی چې په 18 تاریخ د منګل په ورځ 11 بجې تاسو ښه په جوق در جوق او ښه په شوق سره راشئ او چې دا مظاهره کامیابه شي. هریپور حویلیا کې په عاشقان رسول د شوي ډزو او شیلنګ په پایله کې یو شمېر لاریون کوونکي ژوبل شوي. د هیومن رایټس کونسل خیبر پښتونخوا صدر شاکر نواز د حویلیا عاشقان رسول باندې د شوي شیلنګ او ډزو په سختو ټکو غندنه کړې. نوموړي انډس نیوز نیټورک ته خپل اډیو پیغام را لېږلی. راځئ چې وایو ورو. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. شاکر نواز خان، هیومن رائٹ کونسل خیبر پختونخوا پریزیڈنٹ. په حویلیا هریپور کې عاشقان رسول باندې کم شیلنګ، کم ظالمانه شیلنګ پایلنګ شوی دی او د هغې په نتیجه کې عاشقان رسول شهیدان شوي دي، زخمیان شوي دي. هیومن رائټ کونسل خیبر پختونخوا د دې پر زور مذمت کوي. د شانګلې بادرخیل فلاحي تنظیم د سیمې د اولس بې توپیره مرسته او مدد خپل فرض ګڼي. یادې څرګندونې د بادرخیل فلاحي تنظیم صدر حاجی فضل سبحان زمونږ د همکار نور محمد سره خپلو خبرو اترو کې کړي. نوموړي نور څه ویلي، راځئ چې ویې ګورو. زمونږ اصل خبره دا ده چې زمونږ په دې شانګله کې د دې تنظیم جوړولو نه مخکې تقریبا زه د کولې کار کې د شانګلې ټوله پسمنده ده او پسمنده علاقې خلک ټول اکثریت د دې د کولې کار کې دی. مونږ ټول د کولې په کار کې او د کولې په کار کې زما هغه خدمتونه او دغه د چا نه پټ هم نه دي چې مونږ کوم کړ دي. زمونږ د وس نه څومره کېده چې د ملا یې ماته شي ده، مونږ کومه منډه وهله، که مړ دی مونږ کومه منډه وهله، که یتیم پاتې شوی دی مونږ کومه وهله، که دې علاقې ته بیمار راغلی مونږ کومه وهله. دا د پېښور نه هم دا خدمت ما جاري ساتل دی او دا میشن زما ډېر مخکې نه چالو دی. خو دلته کې بیا مونږ چې راغلو نو مونږ بادرخیل فلاحي تنظیم جوړ کو. دا تنظیم مونږ د دې لپاره جوړ نه کو چې مونږ د سیاسي سکور لپاره جوړ کو یا بل شي لپاره، خو دا د قوم د ولا د فیبودو او د خیر لپاره چې مونږ دې کې د ټول د خیر او د ولا د فیبود کارونه کیږي. د شانګلې علاقه داسې ده چې پسمنده ده او کمزورې ده او انتهایی د غربت سره خلک مخامخ دی. که یو سړی 12مه پورې سبق وایي مخکې د هغه تک بیا دغه غربت د لاسه نه کیږي. که یو سړی بل صورت کې دی د غربت د لاسه هغه پاتې دی. نو زمونږ اصل سوچ په دې باندې وکړو، ټولو مرګلو په دې باندې کېناستو، سوچ وکړو چې د تنظیم یو دې نوم له موږ نه دی جوړ کړی چې موږ دې خلکو پېژنې. زمونږ پهچان انشاءالله دنیا ته پته ده موږ پېژني او د پهچان دپاره نه دی جوړ کړی، خو موږ دې دپاره جوړ کړو د خدمت دپاره. نه ده چې بادرخیل فلاحي تنظیم جوړ شو د بادرخیل خدمت به کوي. موږ د پوره قوم خدمت کول غواړو، موږ د پوره ضلع شانګلې خدمت کول غواړو، موږ د پوره ډویژن خدمت کول غواړو. انشاءالله دا هغه تنظیم نه دی، تنظیمونه مخکې ډېر جوړ شوي دي، لارو کې پاتې شوي دي چې دا به موږ نه چلولو کوشش. دا یو داسې تنظیم دی چې دا به انشاءالله زموږ د موت تک دا چلیږي. انشاءالله د باقی نسلونو ته به دا هم یو ریکارډ پاتې شي. دا و تر دې دمه خبرونه د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک. د لوی الله په امان.